د جمهوریت له سقوط وروسته د ولسمشر غني لومړنۍ تصویري مرکه کابل کې پر یوه کاسټر موټر چاودنه. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د جمهوریت له سقوط وروسته د ولسمشر غني لومړنۍ تصویري مرکه تازه افغانستان براډکاسټینګ نیټورک یا ABN له محمد اشرف غني سره مرکه کړې چې ژر به خپره شي. دا د جمهوریت تر سقوط وروسته د ښاغلي غني لومړنۍ ټلویزیوني مرکه ده. وړاندې غږیزې خپره شوې دي. ویل کېږي په دې مرکه کې پر ډېرو مهمو مسایلو غږېدلی دی. دغه مرکه داود جنبش له محمد اشرف غني سره کړې ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته لومړنۍ ټلویزیوني مرکه به وي. د نیوز پریس چینل لیدونکو که چېرته د دغه مرکې د خپرېدو په اړه وروستي جزئیات راغلل چې کله به خپره شي او پر کومو مسایلو به محمد اشرف غني خبرې وکړي، موږ به یې له تاسو سره شریکوو. اوس راځئ د یو بل ډېر تازه خبر پر لور. ولسي سرچینې د کابل ښار په مرکز کې د یوې درنې چاودنې خبر ورکوي. د معلوماتو له مخې دا چاودنه یکشنبه د زمري پر 14 مازدیګر 6 بجې د دغه ښار په مرکز اسمایي پله سره شوې ده. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې یو کاسټر موټر په نښه شوی و. د عیني شاهدان وایي چې دا پیښه تلفات لري. د دې چاودنې قربانیان سیمه کې نږدې روغتونونو ته لیږدول شوي دي. تر اوسه د دې چاودنې پوره جزئیات او د چاودنې نوعیت نه دی روښانه شوی. طالبان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دریو پرلهپسې ورځو کې په کابل کې چاودنه شوې دي. په تېرو دوو چاودنو کې د طالب مسؤلانو او ولسي سرچینو په وینا نږدې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. قدرمنو دوستانو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.